خبره ده تاسو خو په دغه پوهیږئ چې اله دا زمونږ د کلي کوتک شا پاس کا چې دا کلی د سرو زرې اله دا ډم توتو پاس کا چې دا مالا تاسو خو په دې پوهیږئ اوس وګورئ لږ لږ سوچ وکئ چې ستاسو ممبران لګیا دي د وزارت اعلی خوبونه ګوري ګډ جوړونه کوي لګیا دي چې زباله تا سره مرګره کېږم چې ما به وزیر کې زباله تا سره وزیر کې چې ما به وزیر کې اوس دا خلق دا خوبونه دا تاسو ته به چې عزیزانو زبردست حکم هغه اوس ګوره تماشې به درته وخه تماشې به دې ټول صوبه سرحد ته وخه ما خو شرمېدلی په څه شرمېږي دا دې به حیا قوم دوی په څه شرمېږي ګروپ بندای شوروش نه دوی سره د ملک غم دی نه دوی سره د آئین غم دی نه دوی سره د ملک د ځمکې غم دی سره غم د دې دی چې دا سموله ګول دا برا سرکو څنګه چرته چې څوک کېنولې خدای په قهر اخته تاسو وګورئ په دا کمیټای کې څه بلا کېنولې ده دغه پنا پشلا وګوره چواړې نشتا مشکی نشتا وړای نشتا کوسه ورانی دي او برا خيجي د خلکو کورونه وړي تپوس کولو والا نشته د ملک نه د دلی راجا جوړ دے دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں وہی د دلی راجا مړ دے جڑا والا پہ سوک نشته نن پدے ملک جڑا والا سوک نشته تپوس کولو والا سوک نشته لاندې طبقه وګوره چواړیان دي نن چواړیان ستاسو حکم ولې نه مني ځکه چې ته د خدای نه باغي او د خدای دشمنې نو چواړیان ستا حکم ځکه نه مني او تا نه ځکه نه یری په سړک وګوره وړې ډکې دي کټکولیان برتی دي کټکولیان دا د کمیټې میر ته وایه کنه چې ته څه دپاره دلته ناست یې کروڑپتی او اربپتی ستا څه ضرورت و چې ته د کمیټې میر جوړې دي دا کاونسلران یې وګوره چواړیان راشي د دې د کور مخې صفا کی بار علاقه کې که غول په ډیرانونو په سړکو پراته وي تپوس کولو والا څوک نشته دا به څوک کوي دا خلق به کوي چې دا پرون تاسو پاس کړي دا به درته وښیم وبخیم درته چې څه شو ستاسو برمانو دا خدای ذلیل کړی قوم دا د لنډۍ خوله کې وله ډکه ده اوبه په سړک راوړي لګیا دی تپوس کولو والا څوک نشته دا دې جومات نه چې وځئ او دې سړک ته کېږي دا ویڼه وګورئ دې باندې زرګونو روپو ټیکه د کمیټای شوې وه زرګونو روپو یو پټه پړوند رانغی چې هلکه دا ځای ټیک ولې نه دی جوړ ځکه د واړه نه واله تر لویه پورې ټول حرام خواره او خنزیر خواره دي تشه شګه ولګي سړی راشي او هغه پاس شي او بل پاس شي او تا او ما ته پکې ماله ملایم شکرانه راکړي تاله پکې چای پاڼي درکړي پاس شو دا هغه ملک دی خو ډېر شکر الله دې دا ملک د دې نه بدتر کړي ډېر شکر دی خدای پیژندلی خدای پیژندلی بله ورځ راته چا وایي چې د دې علاقې ماشکي نشته ما زه څه خبر یم زه څه دروغه یم څه وی دا چڼکاو مڼکاو نه زه نه یم خبر زه خو هغه یم چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان دا ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی زه خو هغه یم دې نه به زیات وي اوس به څو ورځې ملک په دې وي رختی
پلانې به وزیر کیږي پلانې به دغه کی پلان دا پلانیان خو پرونه وزیرانو نن به بیا شي جتو دی کھوتی اتیان کھلوتی وای چې د کمزه خروا مل ته ودرې دا ټکه لګ ځکه نور څه خو د کول والا نه سي سرونه خوځوي لکه دغه پلاستیک مارغان چی وای جتو دی کھوتی اتیان کھلوتی وای چې د کمزه خروا مل ته ودرې زما عزیزانو ګوره روزانه بدرتا د زهر استنې والے کیږي نن درد به د قلار نه چې سبا به درته بل استن والے کی بل ورځ درد به د قلار نه چې بل ورځ به درته بل استن والے دا تحقیقات تیو کی کنه حکومت 2 میاشتې مخکې چغې والے 40,000 به خرچ کړي او 25,000 به خرچ کړي دینه بزیات نه کوي دینه بزیات نه کوي په ټپ وډونځي په برګو ناشتي او تحقیقاتو کې کم از کم یو منبر لس او 15 لک روپے خرچ کړي وې دي کړي پیمانه وای چا چې ولا چای کړي دي هغه سړی له لس زره روپے ور کړي لس زره چا چې ور سره منډي والی دي هغه له 10 زره روپے ور کړي اوس هغه کم کمیټي به د حکومت راځي او د دې تحقیقات وکړي چې تاسو مر پیسې لګوي خبره ده درا بکواس اوس مونږ به هغه عدل د کم ځای پیدا کوو کم ځای زمونږ خو بیړه تبار مولانا عمر فاروق تا انټيليجنس رپورټ راغی چې تا پسې دا سړی ګرځي تا قتل کوي دا گرفتارول پکار عمر فاروق ورته وی چې جرم کړی نه دی نو هغه نه مخکې گرفتارول خو ماته شریعت کې اجازت نشته گرفتارول خو سبقت د جرم غواړي چې جرم وکړو بیا یې زه گرفتار کړم چې څه وخت کې ووالو عمر فاروق کور پروت دی او دغه غلام وغیرہ چې دای ورته لاس تړلی پیش کړ چې جی دا کسان عمر فاروق چې ورته وکړ نو لاسونه ولا کلک تړلی حکم یې وکړ چې دا لاسونه لک سست کړي لاسونه سست کړي فلحال چې ولا سزا زیاته ورنه کوي ځکه قاضي په حکم نه دی کړی الله چې قاضي په حکم وکړي او جرم مجرم ثابت شي نو بیا به ولا سزا ورکوي چې هغه نه مخکې ګوره ورته څونه وای کلمه اعتبار وستې دي او داغه مجرم د پاره د عمر فاروق دا الفاظ اوس دا عدل به کم ځای نه راوړي دا انصاف به کم ځای نه راوړي عزیزانو عدل او انصاف خود ملک نه جنازه وتا انصاف خو په ملک شته نه که غریب دی انصاف پکې نشته د مالدارو به زه څه جاړم غریب ته وګوره تا دسخط کړی دی چې زما دا فلانه ډیوټي ده او په هغې ته تنخواه لې نو ټوله ورځ پردو کورونو ته مشکونه اچې او په کومه لاره چې تنخواه لې نو د ورځې یو مشک پکې نه چڼکاوې دا ظلم نه دی دا زیاتی نه دی آخر غریب یعنی دی مون غریبت ته خدایا دی خراب کا چې خراب شي نورم ته دې ځان ته وګوره چې ستا څومره وس دی ته عمره د خدای نه باغي دغه نه زیات ته ځکه نه چې زیات ته وس نشته تاسو وګورئ چې کوم غریبان مالدار شوي دي ښځې او لوڼه بربنډې ګرځي که نه ګرځي چې غریبانو مور د خامتا په پڼونې کې ګرځېده اوس چې غوړ شو ښځه په ایرانۍ چادرۍ کې او خویندې په ایرانۍ چادرۍ کې او په کالجونو کې کینو خدای ته پته ده نو زما عزیزانو عرض مې دا و
چې معامله په دې کائنات کې ګوره صرف او صرف د خدای ده، د بنده نه ده. دا ملک به ترغه خاورز نه ګوري چې تر څو پورې د دې ملک اعتماد په خدای شوی دی. زمونږ اعتماد په خدای نه دی، زمونږ اعتماد په بنده دی. کدا سړی بادشاہ شو ما به د سرو زرو کی، کدا وزیر شو ما سره بدانی کی. نه د وزیرانو تماشیم وکړې سپیراخ کله ډیران ته په وس کې نو کوو. تاسو ورته ډیر نیمی چینی بکیدای، روټای به مو ولا کولې، چېونه کینچی بم لاس کې ورکړه نه تار پرې کو. تاسو ورته داخلي چینګې داسې نیولې کریم یې کنه، ګیرو والا ورته داخلي چینګې نیولې. وزیر صاحب اجامت لکینچی راغسته و د والا داخله داسې چینګې نیولې. اې دغه ګیره دې په دې کینچی شه ته پتو په ولګې نو خله دې چینګه څنګه نیولې. بل چا سره خبرې کوي تا ورته خله چینګه نیولې ده. دغه سه خله دې کچینګه خدای ته ونیوه، قسم په خدای چې پاټکی به بزرګ شي. دا دغه سه خوار اخلاق چې تا دنیادارو ته نیولې ده او دغه سه خوار اخلاق دې خدای ته ونیوه. والله العظیم چې بنی آدم خود څه کوي چې د حیواناتو بادشاہي خدای درکړي.